د ننګرهار دور بابا ولسوالي چې د دغه ولایت لرې خو تر ټولو امن ولسوالي ده، د ورغځېدلې سړک د خرابوالي له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي اوسېدونکي وایي کلونه وشول چې مسؤلین یې د جوړېدو ژمنې کوي، خو په عملي کولو کې یې پاته راغلي دي. دوی زیاتوي ډیره یې سخته ناروغانو ته ده، ځکه په ولسوالۍ کې د درملنې لپاره معیاري روغتون نشته او کله چې نورو روغتونونو ته ناروغان وړي نو پر وخت رسیدګي نشي ورته کولی، چې ان ځینو وختو کې خو یې د ناروغانو د مړینې سبب هم کیږي. مریضان موږ ولادت مریضان کول لرو، مرکز ته نشو رسولی، په لاره کې له ولادت ځای شي هغه مریض یعنې د مرګ سبب وګرځي چې لامل دغه سړک خرابېدل دي. ننګرهار کې د پیدامي رئیس لنډو ټکو باندې رابطې غبرګه کړه چې انشاءالله چارې خلاصې دي. 7 کاله صرف په دې باندې پیدامي رئیس تیر کړه چې چارې خلاصې دي. دا کومه سپین سترګي شوه چې چارې خلاصې دي او کار یې نه شروع کیږي. د دور بابا ولسوالي اوسېدونکي وایي که څه هم تګ راتګ یې له کړاو سره مخ دی، خو ډیره سخته د بارانونو او سیلابونو پر مهال وي، ځکه د خام سړک ځینې برخې اوبه وړي چې بیا یې د جوړېدو لپاره څو ورځې انتظار باسي. څو کاله وړاندې دور بابا ولسوالي ته د ورغځېدلي سړک ته پخېدو چارې پیل شوې وې، خو سر ته ونه رسېدې، چې د سیلابونو له کبله پر دغه لار ګڼ جوړ شوي پلونه او پلچکونه د نه پاملرنې له امله اوبه وړي، چې د بیا جوړېدو لپاره یې لسګونه زره افغانیو لګښت ته اړتیا ده. هم سړک نه ډېر خفه یو، ډېر خدای مجبور یو، بل پرون بند شو سړک او دوکانو سامانونه پات شو. دا خبره چې فروټ او پاتینګړ او مرچکي او کوز پات شو او بیا سبا له بیا راغله بیا پیکو مایکو او خلکو کام غوري واته چارای ماره ګودلې کو تا خپل غځای لیدلې کن او وی ورسېلاو. خو چارواکي وایي که څه هم اوس د رغنیزو چارو لپاره کافي بودیجه نشته، خو دوی هڅه کوي ټولو هغو ولسوالیو کې چې خلک یې له ستونزو سره مخ دي ټولګټې پروژې پیل کړي. د افغانستان حکومت نظام عملا په جنگ کوي، هغو امکانات بودیجې نه لري چې موږ د ټول سړکونه جوړ کړو، اما د هر کال کې مو مختلفو پروژې په نظر کې نیولې، د مکتب په برخه کې، د صحت په برخه کې، د سړک جوړونې په برخه کې. انشاءالله لا نور به نه تنها دور بابا ته د شینوارو ټولو ولسوالیو ته توجه کوو. شخصا هلته ښه حکومتپالۍ په برخه کې کافي بدلون راغی، ولسوالان د خپل منطقې څخه ګمارل سوي دي، نور کارمندان او همدارنګه د ادارې مسؤلین د خپل منطقې څخه ګمارل سوي دي. تر دې وړاندې هم ډیر کله د ټولګټو ریاست چارواکو او نورو مسؤلینو ژمنه کړې چې د دور بابا ولسوالي ته ورغځېدلی سړک د جوړېدو کارونه به ژر پیل کړي، خو ځایي اوسېدونکي وایي د عملي کار د نشتوالي له امله د چارواکو په ژمنو بې باوره دي.